د سونیا شاه یوه غلطه ویډیو راغلې ده که غواړئ چې تاسو یې هم وګورئ دلته در سره شریکوم تر اخره را سره پاتې شئ خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې چې کوم ملګري زموږ چینل کې نوي دي مهرباني وکړئ زموږ ملګری واینس چینل سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د غنټې نشان هم ووهئ. ملګرو سونیا شاه به تاسو ډېره ښه پېژنئ چې د علي شاه او داود چې د علي شاه مور ده او داود شاه ښځه ده. خو سونیا شاه څرنګه کارونه کوي او په څرنګه پیسې پیدا کوي دا هر څه سره دلته شریکوم تر اخره را سره پاتې شئ. ملګرو 2-3 ورځو نه په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ډیره ښکته پورته کیږي او لیدل کیږي چې یوه ښځه ده او په کامره کې ځان بربنډ کړی دی او پولیس پرې وردننه شوي دي او ویډیو ته جوړه کړې ده او بیا یې دغه په سوشل میډیا خپره کړې ده او بیا ورسره لیکل شوي دي چې دا سونیا شاه ده. ملګرو سونیا شاه د دې باره کې خپل بیان ورکړی دی او پکې ویلي دي چې زه دا نه یم او دا زما په شکل بله ښځه ده چې داسې غلط او ناروا کارونه کوي. سونیا شاه ویلي دي چې هیڅکله هم زه داسې غلط او ناروا کارونه نشم کولی او نه به زه دغه کارونه وکړم. هغې ویلي دي چې زه په سوشل میډیا هغه کسانو ته کنځلې وینا کوم چې څوک ما پسې ګوتې وهي او ما په قلاره نه پرېږدي. هغې په خپل ویډیو کې ډېرې کنځلې او ډېرې ردې بدې هم کړي دي او هغه کسانو ته یې کړي دي چې څوک هغه کسانو پسې کړي دي چې څوک هغې پسې خبرې کوي. هغې په خپل ویډیو کې د جان حبیب نوم هم اخیستلی دی چې دا جان حبیب دی او نور ډېر مسافرو نومونه اخیستي دي چې دغه ویډیو دوی شیر کړې ده او زما نوم یې ورسره لیکلی دی. ملګرو د دغه ویډیو باره کې تاسو څه فکر لرئ موږ سره کمنټ کې خپل نظر شریک کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو دپاره در سره که ویډیو مو خوښه شوي وي داسې نورو ویډیوګانو دپاره در سره زموږ ملګری واینس چینل سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د غنټې نشان هم ووهئ. د بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارم. د لوی الله په امان.